زمون په اصول کې دا مسله بیان شوی و بیان فضل العلم والعلماء او بعضی طلبا یا طالبات وایي چې رمول د درس د لیکلو ترتیب ناراضي وګوره مختصره خبره سره ولیکي چې اوله خبره د قران پاک په اصول کې د علم او د علماء په فضیلت کې ده بیا ته استاد هر یو خبره سره لیکلې شي نو خبره ده ورنه د قران پاک آیاتونه لیکي او څومره چې لیکل کولې شي نو هغه لیکي نو پرون بیان د دې شروع فضیلت د علم او د علماء او آیاتونه مورانولی چې قران پاک کې الله د انعام او د احسان په تور باندې انبیاء علیهم السلام چې کوم انعامات ذکر کړي نو پاره کې خاص کر دا انعامم ذکر کړي چې ما انبیاء علیهم السلام ته علم ورکړو بلکې علماء لیکلي د قران پاک آیات ته چې زموږ استاد سو د اسمانونو د زمکو د تمام کائناتو د پیدا کېدو مقصد ده اصول د علم د قران او سنت لکه دی بارک تاسو یو آیات مبارک وګورئ د سوره طلاق اخیرنه آیات چې د تمام کائناتو د تخلیق مقصد ده علم چې خلق پوه شي په قران او سنت پوه شي الله او د الله رسول پیجنی د قیامت معرفت دایته حاصل شي اتشته می پاره اخر کې سورہ طلاق راضی داغه 12 آیات ته دایو آیاتم د علم د فضیلت د پاره کافی ده اخیرنی آیات کې فرمایي الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن الله الذي الله غزات خلق چ پیدا کړی دي 7 سماوات و اسماننا ومن الارض وذزمكنا مثلهن فمثل ذي اسمانونو زمکم پیدا کړی او دا یو واحد آیات ته قران پاک کې چې دې کې صراحتن د زمکو تعداد ذکر کړي چې د اسمانونو غونډې وزمکم دي ورنه د اسمانونو د تعداد ذکر په غنو آیاتونو کې او زمکی ودی دا تعداد صرف په دې آیات مبارکه کې او د زمکو نیم پیدا کړی دي په مثل دغه اسمانونو یتنزل الامر بینهن رالیگی خپل حکم و فیصلہ پمند دے کی اوز دا اسمانونا عظمکی صدفار پیدا کر ددی پمنس کی را فیصلے او حکمون صدفار رالیگی لتعلمو ددی طولو مقصد و علت دارے چتاسو پی پوہ شئی چی پوہ شئی لتعلموا دیر پارا چی پوہ شیطاسو ان اللہ چی بیشک اللہ علا کل شیئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والنے وان اللہ و بیشک اللہ پا دی خبرتاسو پوہ شیء چی بیشک اللہ قد احاط بکل شیئن علما بیشک احاطاو گیرے کڑدا پہر یوشی سرد علمنا نو دا تمام اسمانونو دزمکو دا پیدا کی دو مقصد دا انسان دا قرآن و سنت علم حاصلول چدوانی اغیط دا اللہ معرفت حاصل شی دیر اللہ صفات پی جنی دا اللہ توحید پی جنی بلکہ علم یو دور الوی مقام دے چې خپل حبیب توي خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم توي حبیب چې دعا کې نو بس د علم زیادت پکې غواړي د الله د حبیب همیشه تر وفات پورې دا سوالو چې ربي زدنی علما ربي زدنی علما نو د یوشي د زیادت تمنا چې د الله حبیب کوي بس داغه دغه فضیلت ډېر
آیات کو سورۃ طه کې راغله 14 پارہ کې 14 پارہ کې سورۃ طه کې دا آیات مبارکه راغله چې الله خپل حبيب ته حکم کړي چې تاسو د زیادت علم بار بار مطالبه کوئ. آیات یوصل سوار لسم ګورئ آیات یوصل سوار لسم پارش پارسم سورت دے سورت طه فتعال اللہ الملک الحق اوچت دے اللہ چی بادشاہ دے پا حقا ولا تعجل بالقرآن او تلوار مکوئے حبیب پا قرآن پاک سراب دے جبریل امین علیہ السلام پسی زرمو آیا ولا تعجل بالقرآن او تلوار مکو پا قرآن سر من قبل مخد دینا ان یقضوا الیک وحیو چی پورکڑے شیطا توحید دید وقر ربی زدنی علما او آئے اے حبیبا میشد پارا اے رب زما زیاد کی مالر علم داد قرآن و سنت علم دا معرفت خداوندی علم رات اللہ سوا کی دا ہمیشہ دا نبی علیہ السلام دعاوا وقر ربی زدنی علما او اے زما ربا زیاد کی مالر علم لدکم شی زیادت چراغی بار بار مطالبت اللہ حبیب کے نداغی ډیر لوی فضیلت وی علماء لکلی وی سلور مراتب دی چی پاغیبان انسان کمال ترسی سلور مراتب دی چی پاغی انسان کمال ترسی تا سلور صفات چی چا کیوی دی تا کامل انسان ہوئی یو صفت پر سلور مراتب کسرے وی ان المراتب اربعہ وباستکمالها یحصل للشخص غایت کماله سلور مراتب دی او دغه مراتب په استکمال او پوره کېدو سره یو شخص تا انتہائی کمال حاصلېږي یو خبره سره معرفت الحق یو سره حق پیژني د کمال په صفاتو کې لمنه د حق پیژندل دي چې ته حق عقیده حق عمل داو پیژنې اوس حق دیو پیژندو نو دویمه درجه سره په دغه حق باندې عمل کول حق دیو پیژندو او په حق عملم کې دریمه درجه بیا سره د دغه حق عمل تعلیم هغه چاله ورکول چې څوک یې نه پیژني هغه تم دا حق وخه چې دا حق عقیده دا حق عمل له او سلورمه درجه دا صبر اختیارول په تعلم او تعلیم او عمل دغه علم باندې دا کوم حق چې تا پیژندو نو داغي پس ذکر به صبر برداشت کې لوګي سفر دارنګ مشایخ او استادان او ځنی وخت کې رټل دې سره د انسان د باطن اصلاح کی بیا دا خول د دې په خولو کې مشقتونه او تکلیفونه برداشت کول دې سلور مراتب باندې انسان د کمال درجه ترسي وګوره دا سلور مراتب سوره عصر کې الله ذکر کړي فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر الله وی قسم دی زما په وخت نمازیګر یا قسم دی زما په زمانه باندې چې یقینا تمام انسانان په خساره او پتاوان کې پراته دي اوس چې الله قسم وخورو او دا قسم قرآن پاک کې وخورو او ان د تاکید داخل ان د تاکید داخل شي ان الانسان لفی خسر لام د تاکید مرور نو څومره خبره مضبوطه شو دی آیات کې ډېر شی تاکیدونه جمع شي
وسوال دا پیدا کېدو چې الله قسم خوري چې عام انسانان کناری نه دی او کزنا نه دی پتاوان کی وې د تاوان نه د بچاو لار وسی وې څوک چې د سلور صفات باندې موصوفي حق پیجندله حق پس روان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات کې دغه دو درجو ذکر رہے حق پیجندله او حق پس روانم ده او بیا وی وتواصوا بالحق دا کم حق چې پیجندل نور ته بیانای اوس دا کار ګرانو حق پیجندل حق باندې عمل کول حق نور ته رسول وې دي کې خامخا تکالیف برازي وتواصوا بالصبر یوبل توصیت کوي د صبر نو سلور مراتب باندې انسان کمال ترسي پاغي کړم معرفت د حق بس کی پیجنے حق پا قرآن و سنت کی پیجندے شي حق پا قرآن و سنت کی پیجندے شي او بیا ګوره د قرآن د علم د دې مراتب دي د قرآن د علوم مراتب دي حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی هغه مراتب مفتاح دار السعاده کی وای سلور او یم صفحه کې چې د قرآن د علم مراتب دي د دې حدیث په تفسیر کې وای دا الله حبیب فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې غوړه او بهترین انسان هغه دی چې قرآن زکو نور ته خېلو ناوی تعلم او تعلیم د قرآن دا دې تم شامل لې چې یو عالم حافظ قاری او مسلمان د قرآن الفاظ عوام تخی خلق تخی بعض علماء جماعتونو کې ناظر قرآن خی او دا دې تم شامل لچې د قرآن معناز د کول او هغه خلق لخیر او به ذکر کړی دي چې د قرآن په علومو کې غور علم د قرآن معناز د کول دي اوي وتعلم اللفظ لفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وی صرف د قرآن الفاظ د کول او د دې تعلیم ورکول دا تعلم او تعلیم د وسایل او معنا هغه د علم غایه د قرآن شریف د الفاظ د کول مقصد معنا دیو جنګور یو سره د قرآن پاک د قرأت علوم کې لګیا دی ناظر خی نو تام ډیر لوی د خیر او برکت شعبه خو په ټول علوم د قرآن کې مقصدی هغه معنا د قرآن پاک په ټول علوم کې مقصدی شی هغه د معنا د کولی اسم په تمام علوم کې قرآن دالوي شی لکه مرقات کې مولا قاری رحم الله ذکر کړي او کل العلوم سوى القرآن مشغلة الا الحديث والا الفقه في الدين العلم متبع ما قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين ويطول علوم سوا قرآن اسد ځان مشغول کړي دي علم خدا غږی چې د قرآن دی ها پدې کې حدیث د الله د حبیب هم داخل دي پدې کې هغه فقہ د فقهای کرامو هغه مستنبط علوم د قرآن او سنت ناغم پکې داخل دي او د علم تابعداري الکی دي چې هغه کې دا وایي چې حدثنا ما فلانی ویلی دي فلانی ویلی دي او هغه خبره د الله د حبیب نه نقل کړي وما سوا ذاك وسواس الشياطين دین علاوه کدینو اغسدي بس د شیطان وسوسه شیطان وسوسه دیو جن علم د قرآن او سنت دمر اهم او پدې کې د قرآن معنا دا پټول علوم کې غوړ او بهتر د قرآن معنا پټولو کې بهتر وځکه دا مقصد ده اگر چې ټول ک لفظي قرآن سو کوئی دام د خیر خبره لفظي قرآن کو سو کوئی دام د خیر خبره کڅوب د دې په قرأت او تجوید او د دې په نور علوم کې لګیا دي نو هغه بهترینه خبره ده
خو په تمام علوم د قران پاک کې اصل شی د دې معنا ذکر دي. اصل شی وګوره همیشه لپاره ټول علوم د قران خو انګريز کوشش کړو چې معنا د خلق نه ذکر. انګريز چې کله په ملک راغی ناغه د قران شریف د تجوید او د قرأت په علوم پابندی نه ولګولې، لفظي قران خول باندې پابندی نه ولګولې، خو بدنامو لغه خلق شهید قران په معنا را امت پویو. دا د قران په علوم کې لوی علم دی، د قران پاک په علوم کې دین لوی علم نشته. دیو جنا د دې د طالب ډیر لوی اجر او ثواب. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو حدیث پاک کې راغلی چې کله طالب د قران ور تراغه نو داغه عزت او احترام به کولو. نور خلق تم د دین د طلباء او قدر عزت او احترام پکار دي. خو طالبم چې تش د نوم طالب ني چې داغه عمل وي هغه تم دومره لوی فضیلت چې ده نو دا قران د علم او د عمل د وجه نه. کله چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ ہوئی وَإِذَا رَغَلَ مَاوِيَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ ماوی اللہ حبیب زران تاصلہ او علم لٹھو قرآن و سنت دکو نو اللہ حبیب مرحبا دی پا طالب دے علم بارے. آگے اور تو فرمائل چې طالب د علم ته ملائک وزر غړي او په وزرو کې پټي او دا یو بل لپاسه د ملائک وي تر دې چې اسمانه پورې ورسیږي داولې ټول راغونډي شي د وجه د محبت د اغه نشي دا طالب لټي چې هغه علم د قران د علم د سنت دارنګه صحابه کرامو تم نبی عليه السلام دا وصیت کړو سم ګورا تر قیامت پورې سمرت علماء چې چاته د علم د حصول لپاره راضي کم عوام داغه خدمت کوي کم علما غي ته تعلیم ور کوي ندای د پارم دا حکم دی. حدیث د ترمذی شریف کې راغلی تابعی وای مونږ ابو سعید خدری رضی الله عنه تراتلو د پاره د طلب د علم نو چې کله به مونږ رالو نه وو فرمایل مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اے مرحبا و مرحبا دی تا اللہ دا حبیب پا وصیت باندې. بے حدیث ورته بیان کو چې نبی علیہ السلام مون صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ته وزلو چې ان الناس لکم تبع خلق تاسو تابعدار دي وان رجالا یاتونکم من اقطار یتفقهون فی الدین خلق بتاسو ته د اطراف د عالم ناراضی دین بز دکای و چې کله در تراشي نو تاسو دا عبارت کې خیر وصیت والے. یو حدیث کې دا الفاظ راغلي سو خلق بد مشرق او مغرب ناراضي او غیب دین زدکای نو دا عبارت کې د خیر وصیت قبول کړي. نو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ هو هغه فکان ابو سعید اذا رانا قال مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کله چې به موږ ولیدو کنه وی مرحبا دي د الله حبیب په وصیت باندې یعنی دا خلق دی چې د دوی بارکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته وصیت کړو. د دې وجه د طالب د علم ډېر لوی مقام دی. وګوره چې ته علم ني زموږ یو استاد هغه په علم کې ګران شی پرهیز دی. یو سړي سره علم نه نو دی بل خپل نه داسې خبرې نه رو باسي لکه نور خلق رو باسي. یو سړي سره علم د قران او سنت دی ودا سيزه کې نو دريږي لکه عام خلق چودريږي دی په عام او جرو داسې مجالس او محافل کې نکینی چې غیبانه د دین په وقار کې کمې راځي د دین په وقار کې پاغي کمې راځي. الله وی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله وی چې کوم خلق پويږي او کوم نه پويږي دا برابر نه. دا ګوریا باز خلق ګوره علم د پاره د نفرت ذریعہ جوړي بلکې د اسلام د پاره د نفرت ذریعہ جوړي. او بیا عمر رضی الله عنه قول حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي ایوب فرمایل چې ان الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامه
فاذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف الى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بوي یو سره رکور روزي او په دمر گناهونه وی لقد تهامه د اجازه مقدس بازي غرونه یادول لیکن چې د قران او سنت واوري زړه کې خوف خداوندی راشي او د گناهونو نو واپس شي توبه واسي نو کور ته چې واپس راځي او ګنایم پاتې نه نو خبردار شي خلکو د علماء مجالس تر کوي ما فلا تفارقوا مجالس العلماء د علماء د مجالس نه ګوري چې جداواله اختیار نه کوي دیو جنا د قران او سنت مجالس دا دومره لوی شی دی. رسول ذکر کو لقمان حکیم رحم الله خپل بچی ته ویلی اے بچی خبردار شه د علماء مجلس چې پرې نه سي وی الله د علماء په خبرو چې د قران او سنت خبرې کوي مړ زړه ژوند دی کوي لکه د باران په ذریعہ باندې چې او چسمکه الله را ژوند دی او هغه د زرغونی قابل شي او قران او سنت علم چینی ناسي جاهل سړی ته الله سویلی مړ ورته ویلی افمن کان میتن فاحیناه سورہ انعام کې ولر تراشی الله یا آیا هغه څوک چې مړو نو موږ د قران د علم د وجنه ژوند دی د قران د علم د وجنه ژوندون ملاوي ورنه یو سره دی او په ژوندو کې ګرځي خو سره د قران او سنت علم نشتا هغه عقیده نه پیژني حلال حرام نه پیژني نا حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی اوي وفي الجهل قبل الموت موت لأهله واجسامهم قبل القبور قبور وارواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. وی په جهالت کې د مرګ نه مخ کې د اغه د اهل پر مرګ پروت ته یو سره جاهل وفي الجهل قبل الموت موت لاهله په جهل کې د مرګ نه مخ کې د دغه کس د پر مرګ پروت ته واجسامهم قبل القبور قبور او د دې دا بدنونه د قبرونو مخ کې په قبرونو کې پراتوي وارواحهم في وحشة من جسومهم د دې د ارواح د جسمونو په منځ کې وحشت ته ويروح ير پریشان هم خوشاله نه وليس لهم حتى النشور نشور او نشته دوی د پارا راپورته کېدل د پورته کې دو پوری وليس لهم حتى النشور نشور د قیامت د ورځې پوری دوی د پارا راپورته کېدل نشتا. د دې وجنه چې د دې علم په طلب کې موږ او تاسو زما عزت وندو پورا مهنت کو کوشش کو پر مویاتونه واوریدل چې غټ شی په علم کې هغه تقوا او خوف الهی دی خوف الهی دی او بیا ګور داسې اشخاص دور با قیمت جوړي چې دا غي وجود تاسو حدیث کې وارد چې الله حبیب وي یو په زرع عابدان دي او یو په یو فقيه او د قران او سنت په عالم نه نو دا برابر نه ځکه علماء مقوله وا چې موت العالم موت العالم بیا دا چې عالم مرګ د عالم مرګ د عالم مرګ بلکې زمکه کې خیر او برکات د داسې علماء او د مرګ د وجه نه سکی ا مشهور شعر د تاسو د ادب کتابونو کې ویلي وای تعلم مرضیه فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير وای ته پوهیږي او پوهشه مصیبت دانه چې مال نشتا او ګډي بيزي او خان نشتا لکه مو خلن مصیبت دا غنو جره بنگلي مال دولت او دا شي نشتا وای مصیبت دا ده چې او دا شخص د دنیا نه لړشي چې دا غ مرګ د ټولي دنیا مرګ موت العالم موت العالم. زمون په اصول کې دویمه خبره ده آداب القرآن د قران پاک څه آداب دي
ندویم بحث دے فی آداب القرآن. علماء کرام په آداب د قرآن باندې کتابونه لیکلي، علماء د لغت لیکلي چې دا ادب د باب کرومه نه ادوبا یا ادوبو، او معنی دا صاحب ادب جوړېدل، صفت ادیب راځي. او ادب کله دا معنام دا اخلاقی ملکہ، او کله ادب دا معنام وی چې یو سړی د غلط اخلاق او کم خوې منې کوي نو دې ته ادب وایي. کله په معنا د خوش طبیعتۍ مرضی علماء معنا کړي ادب سلوي اجتماع او خصال الخير، یو سړی کې د خیر خوونه راجم شي. نو د قران شریف خو څه ډېر آداب دی، مونږ باغ ذکر کوو چې قران په خپل ذکر کړي. ورناسه امام سیوطی رحمت الله علیه اتقان کې ډومبري جلد کې یوصل او سلورم صفحه کې آداب د قران ذکر کړي چې د قران د تلاوت څخه آداب دي، هغه په خپل ځای باندې ډېر ضروری دي. د قران پاک د تلاوت آداب ذکر کړي، هغه آداب کې دا ذکر کړي چې سره ډېر د قران شریف سکه تلاوت کوي، او بیا د سلف او احوال ذکر کړي چې چا پښپا ورځ کې ډېر ډېر ختمونه کړي. او کوم حدیث کې چې من راغلي چې درې ورځې درې شپو نه کم دي سو ختم نه کړي. نو علماء لیکلي بعضي روایتو کې نهي شفقتن وي، نو کدرې ورځو مخکې نه سو ختم مخکیو کی، نو اگر چې پکار داله چې سوچ او فکر به علی چې درې ورځې او درې شپې کم از کم ختم پکې سړیو کی، او کدی نه مخکې سو ختم کوي نو دا په دین کې په بدعاتو کې نرز. عبارت کې دا علامہ مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه او رساله تغیر سالین د اقامت الحجه على ان الاكثار من العباده ليس ببدعه. هغه کې د سلف صالحین ډېر ډېر عبادتونه ذکر کړي چې چا د شپې زر رکعات نفل کړي. حافظ سیوطی رحم الله موي چې بعض سلف داسې تیر شي چې شپه او ورځ کې به ته ختمونه کول، سلور د شپې او سلور د ورځې. او دا هغه په کرامت باندې حمل، نو کدا چې ډېر ډېر څوک الله ول توفیق ورکړي، لکه اوس زمانہ کې بعض داسې علما شتا چې یو نیم ختم خو خامخا کوي. نو بعض سلف اساس ختمونه تن نقل، نو یو د قران ادب دار چې تلاوت یې سره ډېر ډېر کوي، ډېر ډېر دی کوي. کم نکم میاش سلوی خرزو کی یو قران شریف ختمول خو خامخا پکار دي. دارنګه قران شریف د پاره سره او د سو کی مخ په قبله کینی، مسواک استعمال کی، هغه ټول آداب دی کی هغه ذکر کړی. قران شریف دی پوچت زبانی کی دی دا غیر آداب او خیال لیکي. زمکه باندې سره قران شریف نه کیږي. دارنګه بازي خپل اړای د قران شریف د پاسه نو د دې آداب او خیال دی سره کوي. او بیا غي په دې باندې احادیث کثیره ذکر کړي، د سلف او اقوال ذکر کړي چې د قران شریف د لوستو څخه آداب دي. خو دې کې موږ آداب ذکر کوو، کم آداب چې قران پاک کې په خپل ذکر دي. وګورئ تاسو سورہ اعراف نحوی پاری کی سورہ اعراف راضی داغه آیات مبارکو گورئی 200 د قران پاک پادابو کی یو ادب داله چې دې تبغوک کی دي.
204 نمبر آیات تے نحم پارکی سورہ آراف فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ كَلَچلُسْتِشِ قرآن پاک فَاسْتَمِعُوا لَهُ نغوکی دی دیتا قرآن لستیشی مز کی یاد مزنبا اگرچہ فقہائے کرامو آیات مبارکہ کی اقوال گڑو چاویدود آیات دا مز پورے خاص تے نہ امام چی مز کی قرآن للی دا جمعے پا خطبہ کی امام او خطیب قرآن للی نغوک کی خودل ورت واجب دی او یہ مزنبار قرآن اور دل مستحب دی خودمون فقہ حنفی کی وی خواہ خبر دادا او غر قول دادا چی که پا مز کی وی او که مز نبار وی او ریدل دا قرآن واجب دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کلچ لستیشی قرآن پاک فَاسْتَمِعُوا لَهُ نغوک کی دی دیتا وَأَنْصِتُوا او چپشئی خپل خبر دا بس کے نو کلچ قرآن لستیشی تا ورطا وگم کی خو چپم شو او د دې د آداب او خیال دی وساتلو نو لعلکم ترحمون دیر پار چې پتا سبحان رحم وکړي شي وګوره قران تغوک کې خودل قران د پار چپ کېدل سبب د رحمت خداوند دی او رحمت سره د عقیده اصلاح بدی وشي د عمل اصلاح بدی وشي فکر بدی د دنیا نه د قبر او د آخرت جوړ شي او چا چې دې د آداب او خیال ساتلې ګور الله ورته هدایت کړي لکه وګورئ دغه د پارا چې قران تغوت کې خودل سوره احقاف شپږشتمه پارا کې راځي آیات یو کم درشم وګورئ جنات چکل قران پاک واورید ہدایت ورته ملاو شو شپږشتمه پارے ابتدا کی سورۃ الاحقاف راځي آیات ته یو کم درشم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ او کله چرا متوجی کړیو مونږ الیک ته اے حبیبا نفرن سکسان من الجن د پیریانو نام یستمعون القرآن چې هغه وږي هو قران پاک تا قران اوریدو فلما حضروه هر کله چې د قران پاک تلاوت ته حاضر شیو قالوا یوبلته ویلیو انسویتو چپشی د قران د اوریدو آداب اختیار کړ نو د ادب سره د هدایت لارې الله کولاوي فلما قضیا هر کله چې قران پاک تلاوت پوره کړي شوی ولو الى قومهم منذرین نو واپس شوی خپل قوم ته منذرین ير ورکون کی ور ایمان مروړو فوري طور د دین داعیان ته جوړ شو خپل کمال حاصل کو او د نورو د کمال د حاصلېدو کوشش شروع فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين کله چې پورا کړې شو تلاوت د قران پاک نو واپس خپل قوم ته منذرين ير ورکون کی د قران په آدابو کې ادب دار دی لغت کې خودل او دې لپاره چپ کېدل او د دې داورېدو اهتمام کول دارنګه د قران په آدابو کې دې پدې کې سوچ او فکر کول قران شریف کې به سوچ او فکر کې دا د سوچ او فکر کتاب دی لکه وګورئ سورہ فرقان سورہ فرقان 19 پارہ کې راځي آیات 3 او آیات وګورئ 19 پارے ابتدا کی سورہ فرقان راضی آیات مبارکہ وګورئ ادری او یایم د دوی مدد سره التفکر والتدبر فيه قران کې به سوچ او فکر او تدبر کې دا د دې د آداب لري دری او یا نمبر آیات وګورئ د 19 پارے ابتدا او سورہ فرقان ده
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. والذین بندگان رحمان هغه کسان دي ذکر دي کې عباد الرحمن اوصاف ذکر کړي. والذین بندگان رحمان هغه کسان دي اذا ذکروا کله چې ورته نصیحت ورکول شي بیاات ربهم پایاتونو در رب دوی قران ورته بیانول شي قران په لسته شي لم یخروا علیها نو نګردي دای پاغه باندې سمن کانو د کانو انتکار نه کوي لکه کون څه شی اورینا بس خپل سوچ او حرکتونو فکرونو کې قران اورینا نو د الله بنده چوي کنه دی به قران سره د کانو انتکار نه کوي لم یخروا علیها سمن نګردي دای پاغه باندې کانو او عمیان اولاند دړاندو د کانو انتکار نه کوي بلکہ قرآن اوری قرآن تو سوچ کئی دیو جندار قرآن ادب دے چیو کو بدیل دے احتیاج پر نیت ناس دے. حافظ ابن قیم رحم اللہ مدارج السالکین کی ذکر کری وہی دو قرآن او د دین نہ د فائدو غستو درې شرطونه ذکر کری وہی پکم وعظ پکم درس کے چدا درې شرطونه وی نو دا اوریدون کی جولای کی وخامخا خیر الله چه یو وقت کی خودل خودش وغ نا د زړه توجه سره وقت کی خودل یو ادب د درس د وعظ د تقریر اوریدو دا ده چې بالکل د زړه په غوګونو په قران پاک له وقت کی دی متوجه غیر چاپی رب ګور نه لکه باز عوام یا طلبا ناس کو یو په لګوري بل په لګوري نو هغه आवाज دا نه چې غل خیر نه ملاويږي بلکې نورم د خیر نه محروم کوي. دغه خبر حافظ ابن قیم رحم الله دا ذکر کړي چې ځان به محتاج غړي چې دا سویل کیږي او زه هغه ته وګي دې ته محتاج زماده ته په قبر په آخرت په دې کې مې ورته ضرورت ده. یو سره لګیا ته مال حاجت نشته ما خدا خبري ویشل پیری اوریدلی نو کته له حاجت نشته نو جولای کې بس خیر واقع شي. او درې خبره دا ذکر کړي د ویون کی د عیبونو نه بزان بالکل ډون کون کی چې دا ویون کې کار څوک دې خدا خبره د الله کوي او دا خبره د الله د حبیب کوي او کدا سی چې ویون کې لګیا دی او ستاره هغه عیبونو ته نظر دې شر دې هما لداوي دې چې خپل داسې کوي نو بیا وتعالى د خیر په ځای نقصان ملاوي د ویون کې د عیبونو نه بزان بالکل کول کی د دې آیات مبارکه کې موي مؤمنان او بندگان د رحمان ته چې قران بیانېږي نو دای به د کانو د لندو انتکار نه کوي. وګورئ د وشتمه پارا کې دغه مسله ذکر کړي سورې سواد کې د سورې سواد د وشتمه پارا کې راځي آیات مبارکه وګورئ یو کم دیرشم د قران پاک پاداب کې او ادب دار چلی کی سوچ او فکر وکې فرمائی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. کتاب اللہ اذا کتاب دے دا قرآن پاک دے انزلناه الیک را نازل کرے منگا دا کتاب الیک تات اے حبیب مبارکن دا خیر و دا برکاتن ڈک کتاب دے دا دنیا و دا آخرت خیرون پدے کی پرات دی اس دسر پار راغلے لیدبروا آیاته دیر پارا چی دا خلق سوچ و فکرو کی دے پایاتنو کی ولیتذکر اولو الالباب او دید پارا چی نصیحت تینا واخلی نصیحت تینا قبول کی خواندان داخلنو او سوچ و فکر بغیر دا مانا نکی گی نا اگر چی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی کی یو عجمی سرے دے او دا قرآن آنا پوئی گمنا
ناغتم دا حکم دے چې به قران تدبر سره وي او اهل علم لیکلي چې کامل تدبر بغیر د معنا د فهم نه نشي راتله په معنا چې کوئی غله به سوچ او فکر کې ځکه امام قرطبي د آیات په تفسیر کې لیکلي ليدبروا آیاته په تفسیر کې امام قرطبي وایي فيه دلیل علی وجوب تعلم معنى القرآن آیات مبارکه کی دلیل لے چې واجب او فرض دي د قرآن معناګان زده کول ځکه الله وایي چې به سوچ او فکر کوئ سوچ فکر بغیر د معنا نه کېدی نشي د امام قرطبي وایي د آیات دلیل لدی دی چې د قرآن د الفاظ او معنا د کول واجب دي او حسن بصری رحمت الله علیه قول ابن کثیر د آیات په تفسیر کې ذکر کړ حسن بصری رحمت الله علیه وی والله ما تدبره بحفظ حروفه واذاعه حدوده وی قسم می د الله په ذات د قران تدبر دانه چې تا د دې حروف او الفاظ یاد کړي او د دې حافظ او د دې قاری او د هغه حدود د ټول ضایع کړي حرام ته حرام نه وي حلال ته حلال نه وي ظاهر او باطن د قران نه خلاف دي وي حتى ان احدهم لا يقول قرات القران كله وي باز سره رافاسي وي ما ټول قران ویل او بیا وي ما يرى له القران في خلق ولا عمل وي ما قران ختم کړي قران نه په اخلاق کې ښکاری او نه په عمل کې ښکاری وای دا داسې کتاب ہے چې چاو نو دا بدن کې ښکاری ویږي په خلا په اخلاقو کې ښکاری دا په اعمالو کې ښکاری وای ځنی وای چې ما قران ختم کړي قران پاک میں ختم کو لیکن دا هغه په اخلاق او عمل کې قران نه ښکاری د قران یو ادب دار پدې کې سوچ او فکر کول سوچ فکر کول پدې کتاب شیخ نور الله مرقده وی یوزل می سوره یونس د سوار نسم سپوږمۍ شپه واکې ناستم دای کلی کې غفړ بهږي د خړ په غار ناستم او سوره یونس کې می سوچ کولو وی دي کې ملازان आवाज غوړې ما ویل چې مؤذن بغیر غلط شي دوره وی سوچ کې پروت ټول شپه تیر شو او زه په هغه شپې پوه نشم نو دې کتاب کې سوچ او فکر کول دا الله مطالبه د بندگانو نه کوي د دې لپاره دا مبارک کتاب الله او موږ را لګلې دي ليدبروا آیاته چې دا خلق سوچ او فکر کوي د دې آیاتونو کې وليتذكروا الالباب او دې لپاره چې نصیحت حاصل کی خاوندان د عقلونو دارنګ دریم ادب د قران پاک په آدابو کې دا دی چې وګ ورته کېدی خو سره د زړه د متوجي کولو نه وګ بدی میخه او زړه به متوجي وي دې بار کې وګورئ سوره قاف شپږشتمه پاره کې راځي داغي آیات وم درشم وګورئ شپږشتمه پاره سورۃ د سوره قاف آیات مبارکہ دے وم درشم فرمائی ان فی ذالک لذکرا یقیناً پدی کتاب کے خامخا نصیحت شتدے داد نصیحت کتاب دے داد پن کتاب دے لمن خدا غچا دفارا کان لہو قلب چیوی داغ دفارا عقل جلالین شریف کی وہی قلب دے کے پمانا دا عقل دے یا خپل بانے وا لمن کان له قلب هر هغه چا د پارا چې داغ دی سینه کې زړوي او القسمع یا غي خو دې غو قران تا او هو شهید او دې حاضر دې متوجی دې کله ګورې وسړي خوږي خې او دا سوچ په دکان کې سوچ په کور کې سوچ په نور خبرو کې نو بیا ہدایت نه ملاويږي او القسمع وهو شهید یا وگی خود دے وهو شهید او دے متوجیوی اور سورہ تاکید ذکر کرے ان ذ تاکید د پار دے لذکرا بانے لام د تاکید د پار دے ذکرا کی لام د تاکید د پار دے
او بیا ګور خبر مقدم کړي په مبتدا باندې پدې کې تاکید راغی جمله اسمیه ذکر کړي تاسو مر تاکیدونه راجمه کړه وعده ده یقینا دې قران کې نصیحت شره اے الله کلام وای او هغه کې به نصیحت ني د باغ بندگانو چې الله بندگان دې په خبرو کې نصیحت وي خلق له خیر ملاويږي نو قران دې کلام الله دې په دې کې څنګه نصیحت بني خدا مشروط دې په دې شرطونو سره لمن کان له قلب چې چا کې عقل وي بے عقل د فارغ نصیحت نه یا وګي ورتېخه خوده متوجه او القى السمع وهو شهید یا وګي ورتېخه د متوجي او وګيخه او د پبل ذکی نبي هغه ته هدایت نه ملاوي کم از کم وې سړی خو دې دورو کی علماء ذکر کړي حسن بصری رحمت الله علیه لوی واعظ و یو ځل نصیحت کول یو ګډای ناس توا دا خبري اورېدې نو چا ورته سمندر موج کړي او راحت لري او ستاره جونګړه چې سمندر په غاړه دریا په غاړه دا غوړي او شاب خپل کور او سامان نه بچ کوا نا ګډای ورته وی که زما جونګړه او کور او سامان یو سی نور به پیدا شي او د حسن بصری خبره بیان پیدا کی په خبره ولار سبب پیدا شي ګوره دا دنیا رضی او راضی هر څه پیدا کیږي د دین خبره قدر نفوت شو کنه دا بیا پیدا کیږي او القى السمع وهو شهید یا کی خوی غوږ او د متوجی بیا د قرآن پاک تبوتی وړل دا درست نه قرآن پاک د پاره باودس کې د وړیو د لوی بیا د پلیتای نو یو سره پاک وي آیات ګورئ یو کمتی آیم فرمائی لا یمسه الا المطهرون آیات مبارکہ کی گر توجیحات لا یمسه الا المطهرون یو دانه چې د مس نه مراد دیره کې مس حقیقی شي لا یمسه کې د مس نه مراد مس حقیقی دا او د متطهرون نه مراد ملائک دي او د لا یمسه ضمیر راجع دی لوح محفوظ تا د بیا معنا د آیات داسې شي لا یمسه الا المطهرون نمسکوي دغه کتاب مکنون لرچ لوح محفوظ دی الا المطهرون مگر هغه پاکان چې ملائک دي یو معنا آیات دام او دې کې بیا دا آیات یعنی خبرو انشاء نو نشي نمسکوي لوح محفوظ لره مگر پاکان یعنی ملائک لوح محفوظ تر رسیدې شي او نور انسانانو رسایي هغه تنشي کېره یا لا یمسه الا المطهرون دا خبر په معنا د انشاء ده لا یمسه ضمیر دا راجی د قران پاک او مسا په معنی حقیقی دا لا یمسه ندی مسکوی دی قران پاک لرا الا المطهرون مگر پاکان چې هغه او د سکړې او پاک دینو قران ته ګوتی وړي بیا او د قران پاک ته ګوتی وړل حرام او ناروا دي لا یمسه الا المطهرون او مسا کله په معنی مجازي سره نه مراد ته علم دی او د متطهرون نه مراد هغه خلق دي چې د شرک او نفاق او بدعت نه پاک وي نو یو معنا د آیات نام دا لا یمسه الا المطهرون یعنی د قران علم نشي حاصلوله الا المطهرون مگر هغه خلق چې پاک دي د شرک او نفاق او بدعت نه دغه معنا پکې وا چې قران ته به یو د ثبوت نه وړي اګه یو زنانه په حالتي بیماری کې ده یو سړی په حالتي جنابت کې ده وګوره قران او ریدل ورته جایز دي پزړه کې پاغي تیرېدل لکه یو آیات معنا پزړه کې یادې په خپل تلفظ نه کې دا جایز دي یا قران بل چا راغسته خو یو زنانه حالتي بیماری یا او سړی حالتي جنابت کې کته ورته شي قران ته ګوري خلدي په نخوځي
دارنګ لاس تنوړي او پزړه کې داغه د یاداش سلسله دی جاری وساتي لا يمسه الا المطهرون نبمس کوي دا قران دې تبلاس نوړي الا المطهرون مگر پاکان دارنګ ګورې د قران پاک پاداب کې دار چې قران تکي نظام بد غرور او تکبر نه پاکه اعلی د علم بدر تحاصلی سورہ اعراف ګورې نه هم پارک انظم ادب د قران پاداب کې سره الاجتناب من التکبر ځان بد غرور او تکبر نه ساتي اعلی د قران پاک علم در تحاصلی آیات ګورې د سورہ اعراف یوسل شفقسل وختم نحم پارا آیات یوسل شفقسل وختم فرمائی ساسرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق یوسل شفقسل وختم نمبر آیات تے نحو پارا سورۃ الاعراف تے ساسرف زرد چوا بڑوم عن آیاتی دفهم دخلو آیاتننا امام قرطبی وی امام قتادہ آیات دا سمانا کرے رحمهم اللہ ساسرف عن آیاتی اے سامنعهم فهم کتابی زرد چ منی بکم دفهم دخل کتابنا کم خلق الذين هاكسان يتكبرون في الارض چاغي غرور او تکبر کوي پزمک کی بغیر الحق پناہ کے طریقے سرا چاکی چې غرور او تکبر وي د قران پاک فهم باغت نه ملاويږي او تکبر څه ته وایي نو تکبر یو جامع لفظ ہے شرک توئی بدعات توئی په گناہ کبائر کې سو کخته یا په صغائر باندې استمرار کوي دا ټول سيزونه مانع دي د فهم د کتاب الله لکه دې کې الاتقان کی امام سیوطی رحمت الله علیه وی تکبر څه توئی نا په صفه یوسل او شپږو یایم کې وی دویم جلد اتقان کې وی یوسل شپږو یایم صفحه کې وای دارنګ په یوسل یو اتیایم صفحه کې وای یو اتیایم صفحه کې داسې وای وای په برهان کې علامہ زرکشی ذکر کړي رحمه الله چې اعلم انه لا يحصل للناظر فهم معنی الوحي ولا يظهر له اسراره وفي قلبه بدعه او كبر او هوى او حب الدنيا او هو مصر على ذنب ويپوهشا نه حاصليږي هغه کتون کی لفهم د معنا د وحي او هغه د قران او د احاديث او اسرار داغه حقیقت سرګنديږي نه حالان کې وفي قلبه بدعه داغه پزړه کې د بدعت وی ګور عام بدعات د کتاب الله د فهم نه مانع دي یا داغه پسینه کې د تکبر وی یا داغه پسینه کې د خواهش تابعداري دي یا د دنیا محبت دي یا غری همیشواله کوي په ګناه باندې یا داغه ایمان دی مضبوط ني دا ټول خبرې ذکر کړي چې دا معنی دي او د دې تفصیل په صفه یوسل شپږو یایم کې ذکر کړي او آداب د قران د فهم د پارسري صحت الاعتقاد اولا اول با عقیده صحیح یو سړي عقیده درست نه هغه ته د قران پاک هغه کما حقه فهم الله نو ورکړي دیم هغه د سنت تابعداري لازم رانی سړي هغه د خواهش د تابعداري نظام ساتي د محدثات فی الدین نوزان ساتي د محدثات فی الدین نوزان ساتي په گناہ کبائر او بداغسنی گناہ کبائر بنه کوي دارنګ په صغائر او بداغ استمرار نه نو څومره چې د کی تقوا راځي
دومره بفهم د قران پاک د تحاصلی. نو دا تکبر یو جامع لفظ دی. تکبر شرک ته وایي، غرور ته وایي، او تکبر دا معناګانې دي. کله یو سره ګردان د ځان غونتی څوک نه غړي. دغه خبره وایي د شیطان د گمراهۍ سبب دا او هغه سره علم، بلکې بعض علماء لیکلي چې دا ملائکه کې لوی علم والا، اگر چې د جناتو نه صحیح قول مطابق خداغا علم داغه الله په سبب واغست داغه تکبر د وجنا هغه تکبر یسو وی انا خیر منه حضرت آدم علیہ السلام نه غره دا ورډه یو ناکار صفت. ځنی اوقاتو کې سړی ک په خلنوي خضر کې دای چې ما غونتی سوک نشته. نو کدی یو طالب او عالم ذهن کې دای چې ما غونتی سوک نشته، ندام د تکبر یو شی دی، د تفهم د قران نه حاصلې، د تفهم د قران پاک نه حاصلې. ازمي استاد هغه وی چا چې وی چې ما غونتی سوک نشته دنه لاندې اډو سوکینه ویګه خبره. او حدیث کې مراغلی چې چا د الله د پاره تواضع او عاجزی اختیار کا نو دنه بزان ډېر کمزور او سپخ کاری په الله به د خلقو پسترګو کې لوی ښکارا او چا چې تکبر کا اختیار کو نو دنه بزان لوی سړی ښکاری، خو د خلقو په ذهن کې غزایری ناس تپاس سلام کوي، د خلقو په ذهن کې بده ډېر لوی سپک وي. نو دا خبره دې لپاره الله ته جړل چې په دې نفس او ذل کې تواضع راشي او یو سړی د ځان د ټول لاندې کوي. ویتان رحمت الله علیه بوي زه په اعتبار د معال او د انجام ځان د خنزیر او د سپینم لاندې غړم، ځکه پته لګی نه چې سبا کی نن یو سره عالم نے قران تناس سے تقوادار دے او چې اخر کې داغه خاتمه څنګه کی. مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړي شرع د فقہ اکبر چې یو عالم ته یو ظالم بادشاہ وي چې ستاره ګری وختو غوړی دی او کلمه د سپید لکې دا وختا ورته اصل کې یو شی دی وی کما ته ملاو شو نو بیا زما د ګری وختو غوړی کله ما خاتمه په ایمان وشو ما ته الله او رسول ملاو شو نو زما د ګری وختو غوړی او یو شی کما ته ملاو نشو کړ زما خاتمه په شر وشو نو استاد سپید لکې دا وخت بیا غوړی دې خبره. وی رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ته ځل طالبان وی چې دا عدم تکبر او تواضع سره وي. نو ورته وی چې کزه درته قسم خورم نو ما یو خبره به ومنه طالبانو له نو ورته وی چې زموږ شیخ او استاد بلا قسم منو وی زما د قسم وی تاسو ټول طالبانو کې کزان غونډه زو کړم دغه خبره. او کله به طالبانو سپلای مپلای سکول سنبالو لې نو تواضع یو لوی صفت ته چا کې چې تکبر صفت چې ما غونډه سوګ نشتا ما غونډه سوګ نشتا او زلوي شیطان په دغه سبب باندې گمراه شوی، په دې سبب شیطان گمراه شوی. الله ای صرف عن آیاتی الذین زرد چوابهم د فهم د خپل آیاتونو نام الذین هوا کسان یتکبرون فی الارض چې غی غرور او تکبر کوي پزمکه کې بغیر الحق پناه حق طریقې سره پورا کله تکبر په حق طریقې سره لکه صحابي میدان جهاد کې وروته او دا سے پناه ناز او تکبر سره ګرځیدو نو الله حبیب دا ګرځي دل الله نه خو خی مگر دې ځکه خو خی دغه خبره وایي. یو د متکبرین او د دشمن روان د خپل شجاعت او بہادری ثابتول نو کوم خلقو کې چې تکبر یو جامع لفظ دی، شرک کفر بدعات او شامل دی، نو دا ګوره مانع دی د فهم د کتاب الله نه. تفسیر مدارک کې دې کې د زنونی مصری رحم الله قول ذکر کړي. تفسیر مدارک کې وایي ساصرف عن آیات الذين يتكبرون في الارض وقال ذنون رحمه الله ابى الله ان يكرم قلوب البطالين بمكنون حکمت القرآن. الله دې خبره نه انکار کړي چیزت مندی کی زړونه د باطل پرستو د قران پاک د حکمتونو په ملغلو باندې نور او تکبر بنی عاجزی بوي حدیث کې مراغلی تکبر څه ته وي. مسلم شریف یو حدیث ده ويتکبر غمط الناس وبطر الحق. تکبر څه ته وي خلق لسپکته او د حق نه مخړ ګور حق چې درته معلوم شو ناغه حق به منی دا لپاره بیا جوابونه او
ځان لب یعنی جوابونه نه جوړه د حق تابعداري کول او دارنګي خلق د ځان نوچت ګڼندا تواضع او تکبر دی ته وای حق معلوم شو هنه منی او د الله بندگانو تسبق ګوره دارنګي ګوره تاسو شپږم ادب د دې دار د قران تلاوت بکې خو پارا مرام سر اغا ادب پای کې ختم شي لکه ګوره تاسو سوره قیامت شپږم ادب سره تلاوته علی السکون والاطمینان د قران پاک تلاوت کول په سکون او اطمینان سره یو کم دیرشم پارا کی سوره قیامت راځي دا غیش 14 نمبر آیات وګورئ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا ابتداء کله چې نبی علیہ السلام ته وحی کېدا جبرئیل امین علیہ السلام چې بکم قران لستو دا الله حبیب ور پسې زر زر وی چیرې مان صفاتی نشي نو دې آیات مبارکه کې ورته الله وی لا تحرك به مخوض و اے حبیب پدی قرآن پاک سرا مخی د فراغت د جبریل علیہ السلام نا لسانک جب اخبل دی لتعجل بیہی دیر پارچ تلوارو کی تپلستو دی کی د قرآن پلستو کی تلوار مکوا ان علینا جمعہو بیشک پمونگ دی جمع کول دی استاپ سینہ مبارک کی وقرانا او جاری کول د دې استا پجبانی فاذا قراناه فتبع قرانا کله چلولو مونگا فتبع قرانا نو تابعداریو کدل سوداغي وګور لکیر نو زر زر قران ویل چراغی د آداب او خیال پکینی د دین الله خپل حبیب من کړي دارنګي سوره مزمل وګورئ آیات سلورم د قران د لستو آداب الله خپل حبیب ته ذکر کین ورته وی او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا مخکې آیات کې ویلو نیمش په تهجد لو درېګا یاد نیمه نه لکم کا او زد علیه یا پدی نیمه باندې زیادت کا یعنی دوی سی ودریگا او یوی سارام کوا ورتل القرآن ترتیلا او لول قرآن پاک پارا مرام سرام ترتیل چراغی د حروف د ادا د قرات او د تجوید لحاظ وی داغی د معنا د تدبر لحاظ وی د رحمت د آیات سره د رحمت سوال وی د عذاب د آیات سره د عذاب نه پناهی وی ورتل القرآن ترتیلا او لول قرآن پاک پارا مرام سرام دا دې تلاوت آداب او دې کې ګور اخل کلم پکار دي ګور بعض ختم کون کی علماء او طالبان نو بس خو چې څوک ختم لګوزي نو اکثر خو چې هغه کور ته جو د اراضي او ختم مودر نه کړي پیږي خبره او یو مولا له چاوي چې دور زور دې ختم څنګه و نه هغه لوي مسله راځي چې لمړي ختم باندې سخراک سکات ناروا دي وی کوس موږ تلاوت کو نو زموږ د تلاوت ثواب نشو د خیرات ثواب نشو ځکه فقهاو لیکلي الاخذ والمعطي كلاهما آثمان د ایصال ثواب د مړي د پاره کم ختم چکی نو ورکون کې غستون کې دواړه په ګناه کې برابر دي نو کله چې ورکون کی ثواب نشو د لستون کی ثواب نشو نو مړي لسه شی بخي ناغوی دې د پاره موږ ورته نو وایو چې د خیرات ثواب په وشي کړه ویګي خبره ده باز دام دوکش وکړ اواز خدا سي چې بس سي او سو پانه مانه وای اول کې وسوټ کی وای یا زرزری وای دا ترتیب نه او دا باز حفاظ کرام دغه رسول خشته قران وای او تراویح کې پس چلو شي بیا ویګي خبره ده به په پته شوګ نه پوي بیا د دې آیات مخالفت راځي پکلار کلار رسول پکار او که یو قوم مقتدیان وی جنت خو به زر زر وی نو دا خدای الله لپاره د مسکه
یو موس کچره د مقتدیانو د پاره شنه خو موس نه کړ او دا موس وی تراویح سری موږ استاد هغه وی تراویح په کلار کولی وی یو مقتدی علوی چې استاد ولې دا سموز دې سم نه مولوی چې موس نه لاسه موزان کړو د دې عوامو ذهن کې دادی چې عام موس به امام په کلار کوي او تراویح کې به پس چلو شي بس بیا نه د رکوع په لګی راځي دا سموز دې نه مولوی چې موس نه موږ څه ځان کړو نو دا تراویح هم موس دې پدې کې حفاظ کرام ته پکاري چې په کلار قرآن وي دا قرآن د آداب او خیال له ورتل القرآن ترتیلا او لولا اے حبیب قرآن پاک پارا مرام سلام درې خبره زمون په اصول کې دا البحث الثالث کده بل په اعتبار ذکر کوي او کدویم بحث ورته وای بیان عظمت فهم القرآن قرآن پاک چازدو د دې عالم شو حافظ نو د دې سور عظمت او شرافت او فضیلت ده نو البحث الثانی یا کا بیان فضل العلم والعلماء اول بحث ذکر کوي نو بیا البحث الثالث فی بیان عظمت فهم القرآن یو سره قرآن تناست سار نماز پخینه پوره او مهنت کوي نو دل سم ملاو شو په خبره لکه بعض عوام خو یې دا اوسګار او اسی وخت خراب کو دی او کلاغه وکل الله په خپل کتاب کې سوې وګورئ سوره بقره درې مبارک وګورئ الله د خپل کتاب علم او فهم تخیر کثیر ویلي آیات 201 او یا فرمایو تل حکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب یؤت الحکمت ورکوی اللہ حکمت جلالین شریف کی وی حکمت ستوئی علم نافع چاغا ارسیگی عمل تا اور دیکھ علماء لکلی حکمت ستوئی تفسیر مدارک کی وی الحکمت علم القرآن والسنہ دا قرآن و سنت علم تا حکمت وی دا قرآن و سنت علم تا حکمت وی اب ادام ذکر کری چې کوم عالم دی او د قرآن او سنت علم دی او پاغه باندې عملم دی نو دغه عالم ته حکیم وای حکیم ورته وای لکه آباز نه پوي حضرت تعالی رحمت الله علیه تزم دا کابرین حکیم الامت وای نو آباز وای حکیم الامت خو نبی علیہ السلام لدی کې خو شک نشته چې حکیم الامت هغه دی خو په دې معنا په اعتبار باندې یو عالم حکیم الامت کې دی شي حکیم چاته وای چې د قرآن او سنت علمم دی او پاغه عملم دی لکه باز وی کنه وی امام اکبر خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امام اعظم ته چې امام اعظم وی نو د نبی علیہ السلام په مقابله کې نه وای دا د نور ائمه په اعتبار سره وای صدیق اکبر رضی الله عنه ته چې صدیق اکبر وای نو دا د الله د حبیب په اعتبار نه وای د نور صحابه په اعتبار باندې وای اوس با عمل عالم ته سوی د باز خلکو بس خدا هر مذهب په هر خبر باندې اعتراض دی نو تفسیر مدارک کې دي کې وای هغه عالم چې هغه سره علم د قران او سنتم دی او هغه عملم دی هغه ته حکیم وای ځکه حکمت معنا د قران علم او د سنت علم یو تل حکمتا ورکوي علم د قران او سنت خدا ور سره یاد ساتي سره د عملنا کله قران او سنت علم یو سړي سره د عمل نشتا لاغه ته الله علم نه وي یو تل حکمت من یشاء ورکوي علم د قران او سنت هغه چاله چې خو خشي و من یوت الحکمت هر غسو چې ورکړې شو هغه علم د قران او سنت سره د عملنا د قران او سنت عالمم دی الله د عمل توفیق مول ورکو فقد اوتی خیرا کثیرا بیشک ورکړې شوی د خیر ډیر او د ډیروالی سان دازې نشته چې څومره ډیر هغه الله ته معلوم دی فقد اوتی خیرا کثیرا بیشک ورکړې شوی د خیر ډیر
وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت نه حاصلوي مگر خاوندان د عقلونو. دارنګو ګورې دویم آیات مبارکه قران پاک د فهم عظمت دار چې دا قران سبب د صراط مستقیم دی. سورہ انعام دی بارکه وګورئ اتم فارکی ټول نارینا او زنانه چې مزبالود ریږي ک نوافل دي ک سنن دي او ک فرایض دي نو د الله د حمد او د ثنا نفس د صراط مستقیم سوال کوي چې یا الله مستا پنځه اسماء الحسنا وسیله کې پیش کو ځکه اول پنځه اسماء الحسنا دي الله رب رحمان رحیم او مالک دې ته وی وسیله د اسماء الحسنا یا وی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا وسیله د خپل عبادت او نیک عمل الله ته پیش کول نو د دو وسیلو نه په سوال کوي الله مونږ ته صراط مستقیم وخه او صراط مستقیم څه شي دار وخت ته په فرضو کې جاری په نفلو کې وي په سننو کې وي په واجباتو کې وي نه هغه صراط مستقیم قران ذکر نه د قران د درس نه تخت نه د فکار د دې مخالفت نه د فکار او د قران د درس باره کې د خلقو ذهن خرابول نه دی فکار. وګورئ سورہ انعام آیات یو سل شپږشتم وګورئ قران پاک دا صراط مستقیم دے فرمائی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. وَهَذَا او دا قرآن پاک تفسیر روح المانی کی ہوئی هذا مشار الیہ سو ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے وہی هذا ما جاء به القرآن وهذا دا کمی خبری چې قران پاک وروړي دي صراط ربک مستقیما دا لار درف استاد نیغا قران پاک استاد رب صراط مستقیم دي. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون بیشک واضح او مونږه آیاتنا دا قوم نه پارا یذکرون چې نصیحت قبلوی نو قران صراط مستقیم دی هغه هر وخت چې ته غواړې نو اوس بدی پسې د دې علم او عمل به اختیارې نو صراط مستقیم بتا تعالی ملاويږي. دارنګ دې صورت کې یو سل 53 آیات وګورئ دا سورہ انعام اتم پارکی یو سل 53 نمبر آیات وګورئ فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا وَبِشَكَ دا کتاب بیشک دا شریعت او بیشک دا مخی چکم وصیت تیر شو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا بیشک دا قرآن پاک رب العالمین وی لار زمادنیغا فَاتَّبِعُوهُ نددی پسی روان شیب وګوره د قران د عمل لمخ کې علم دی که علم حاصل نکي لکه دا مرتبه ده لومبه مرتبه د علم د نور پسې مرتبه د عمل کې سره وایي دا اوله مرتبه نه اختیاروم خدای په اختیاروم دا نه په خبره ده فتبعوه د قران پسې روان شي علم او عملا ولا تتبعوا السبل مروانه گئی دا غنو لارو پسې چې هغه يهوديت نصرانيت او د بدعات لاري دي فتفرق بكم ورنا غډوډ بکتاسو تسنس بکتاسو ان سبيله د سيلار د الله نا ذالکم وصاکم به دا خبر چې مخ کې تیر شوا وصیت کوي تاسو ته په دی باندې رب تاسو لعلکم تتقون دیر بار چې تاسو متقیان او تقوادار جوړ شئ نو قران پاک صراط مستقیم دی او دا سبب د صراط مستقیم دی. دارنګي دریم وګورئ په بیان او عظمت فهم القرآن کې چې قران پاک سبب د حقيقي خوشحالي دی دنیا کې کده خوشحالي شه د قران علم او عمل له سورہ یونس وګورئ دی بارک یو لسمه پارک راځي آیات وګورئ اتم پنځوستم یعنی انه سبب الفرح الحقیقی
قرآن پاک سبب د حقیقی خوشحالی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل فرمائے حبیب بفضل اللہ وفضل اللہ چ قرآن دے. فضل مراد روح المانی ویسری قرآن پاک. رحمت نس مراد دی چې دې فضل سوک اهل جوړ شو او دې قرآن والا جوړ شو او قرآن والا هغه چالوي چې د قرآن علم او عمل ور سره ورته وایا حبیب په فضل د الله چې قرآن نه وبرحمته او پر رحمت د الله چې سوکې د خپل فضل اهل جوړ کو فبذلک فلیفرحوا پدې پکار دې چې دا خلق خوشحالیو کی. حقیقت کې د خوشحالی شی خدا دې هو دا قرآن پاک علم او عمل دغه د الله فضل او رحمت چې قرآن دې هو خیر مما یجمعون. دا غرض دا غسنا چې دا خلق مال او دولت جمع کوي. ځکه د مال خوشحالی صدا مال دې جمع کو نو یا تد ولا سو د وخت خارو لزه نو ګره خوشحالی حقیقی خوشحالی نشو. یا ژوندې مال راغه والله در نواغس نو بیا پریشانی شو. علم داسې دولت ته چې دا په دنیا په قبر او آخرت کې په اس حال کې جدا کیږي نه. هو خیر مما یجمعون. دا قرآن او سنت علم غوړه ده دا غنه چې دای سه جمع کوي. حضرت ابن کثیر یو واقعا ذکر کړي د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه ہدایات په تفسیر کې. وی فاروق اعظم رضی الله عنه د بیت المال د زکات په خوانو باندې نخې لګولې او لاس کې ور سره غشیو چې پاغي داغونه ورکول او شمیرلې نو څومره اندازه چې دایو داغې نه سیوا او خطر نو غلام ورته وی چې یا امیر المؤمنین هذا من فضل الله. ویداو خان چې سیوا او قتل د اندازې نه د الله فضل له. نو فاروق اعظم رضی الله عنه ورته وی دروغ دی وی ودا د الله فضل نه نه دا هم مما یجمعون دی فضل الله قرآن او سنت. الله صحابه کرام ته دمر د قرآن فهم ورکړو هغه دی و خان ډېرې دو ته فضل وی نا ورته وی نا دا هم مما یجمعون دی فضل الله خو دینه مخکره. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دا قرآن او سنت علم غورد دا سنت خلق کمال او دولت جمع کوي او دا کو دې سوچ کوي دی وجن راغلي دی حدیث یو معنا دام د قرآن علم د خلقو د اقتدار د کرسی د منبري د وزارت د بنگلي دا غي د کارخانو دا غي د سورلو نه غورد دیو جن وی صاحب قرآن که د بل چا نعمت لو پسیدو وی د الله د نعمت نه شکر وکړه. د دې حدیث یو معنا دا لیس منا من لم يتغنى بالقرآن. یو معنا خو داوا چې قرآن به خوشوازی سره وي خو چې خوشوازی د تکلف درجه له ولرسي. یو معنا امام قرطبي او نور محدثین دا کړي د الله حبيب وې زمانه نه ده چې قرآن په سینه کې پروت ته او ځان به پروانو ویږي خبر باندې دی وای چې مالکم دولت ملاو دي ابل چاله نه ملاو او که عالم دین دی او د بل منبري او کرسي او اقتدار او بنگلي او جیدات ته اوپسېدو د الله د نعمت قدر نو کله سمنا من لم يتغنى بالقران. زمان نه دی چې د قران نعمت په سینه کې او د ځان به پروانو. علی رضی الله عنه اشعار د طالبانو ابتدایي کتابونو کې بوي علی رضی اللہ عنہ بوی رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. وی مونږ د الله په دې فیصله ډېر خوشاله یو مونږ ته د قران او سنت علم راکړې جاهلانو ته مال ورکړې او بیا وی د اعمال زرد چې فنا وشي علم یو داسې خزانه ده چې په دې فنا ناراضي. دارنګ وګورئ قران پاک سبب د الفت او د محبت ده. د قران علم او عمل دا چې په یو معاشره کې راځي نو الفت او محبت برازي. وګورئ دی بارہ کی سورہ ال عمران
قرآن پاک سبب د الفت او د محبت ته. د سورہ ال عمران سلورمی پارے کې وګورئ آیات 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا منګلو لګوي بحبل الله جميعا وکتاب د الله جميعا ټول په اتفاق. او منګلو لګول سدي یعنی کلک پلاسو کې رولي سي علما او عملا بحبل الله کتاب د الله جميعا ټول په اتفاق ولا تفرق. لم جوړيږي او تفرق څه ته وایي؟ وردا باز ناپوها دا د مذاهب اختلاف فروعي اختلافات او تفرق وي. او دا آیات بیا په مسلمانانو چسپان کوي چې دا مشرکان دې کې امام قرطبي او دا تفسیر و ذکر کو. تفرق اغیله وي چې تا سره د چا د نظری د عقیدی اختلاف دی، لکه بدعت تفرق دی، عقیده د شرک او کفر تفرق دی. د دې کې تفرق دی ته وي. فروعي مسائلو کې اختلاف ته تفرق سو کوئی نو بیا خداغه د کلم او د جبه د صحابه کرام په معاف نشي. فروعي اختلافات په صحابه کرامو کې چا بر فلیدین کول چا بنو کول چا امین په جهر وی چاروي چا بقرت خلف الامام کول او چا بنو کول. تفرق غیله وی چې د عقیدی او د نظری اختلاف ته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګلو لګوي د الله په کتاب طول په اتفاق ولا تفرقوا او تفرق مکوي ډلې ډلې م جوړې گئی. واذکروا آیات کئی نعمت الله علیکم انعام او احسان د الله پتاسو چې الله خپل پیغمبر رولې ګلو خپل کتاب رولې ګلو. اذ کنتم کل چې وای تاسو اعداء دشمنان په زمانه د جاهلیت کې فالف بین قلوبکم نو محبت روسته دی الله پمند زړونو تاسو کې. قران پاک سبب د الفت او د محبت سے. فاصبحتم نو سبا کړه تاسو ګرځي دلی تاسو بنعمته اخوانا په نعمت د الله چې قران او اسلام دی رونا. وکنتم ویتاسو علی شفا فغاڑا حفرت من النار دکند دور فانقذکم منها نو بچی ساتلی تاسو دکند دورنا. د قران د وجه نستاسو پزنو کې محبت راغی. کذالک دارنګ یبین الله لكم آیاته بیانوی الله تاسو لخل آیاتنا لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو لارو مومئ. نو قران پاک علم او عمل سبب د الفت او د محبت ته. دارنګ ګورئ پنځم قران پاک سبب د نزول د برکات ده. انه سبب نزول البرکات. د قران علم او عمل سبب ده د نزول د برکات. د زمکه او د اسمان نه برکات به د قران د علم او د عمل د وجنه نازلېږي. لکه دې بارک وګورئ سوره مائده آیات شپږ شپږ وګورئ. شپږمه پارا کی سوره مائده وګورئ آیات وګورئ شپږ شپږم. ولو انهم قاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولو انهم او کچری ودوی دار دنیا او سیدن کی یادای. ولو انهم کچری ودوی اقاموا التوراة چې پابندی کړي په حکمونو منلو د تورات شریف. خدا دا خبره کوي چې کله تورات باندې عمل کول منسوخ نو د قران دراتلو سره هغه باندې ایمان اجمالی ضروری دی خو هغه قابل عمل پاتې شوی نه بلکې منسوخ شوی. ولو انهم اقاموا التوراة او کچری وی دوی چې پابندی کړي په حکمونو منلو د تورات شریف والانجیل او د انجیل شریف
وما انزل الیہم من ربهم دین مراد قران پاک دے او هغه چرا نازل کړي شوی دی دوی ته طرف در رب دوینا قران پاک باندې خلق پابندی کړي د دې حکمونه منلې نو دا غي دنیوي فائدہ بسوي لا اکلوا من فوقهم نو خامخا فراغ وکړي دی د بار طرف د دوینا یعنی باران په وخت د ضرورت مناسب را ورېده ومن تحت ارجلهم اولان د خود دوینا یعنی د زمکنا الله وفسنا و برکات رسته منهم زن پدوی کی امه مقتصدا یوډل د حق پرستا یوډل د انصاف والا مقتصدۃ معنا وعادلۃ امه مقتصدا یعنی طائفه عادله پدای کی وډل د حق پرستا وکثیر منهم ساء ما يعملون او ډیر پدوی کی بدو ناکار دی هغه چې دوی کوم عمل کوي نو ګوره د قران احکامات منل سبب د نزول د برکات د براو کتنا دا رنګ ګوري تاسو سوره اعراف ګورئ چې علم د قران او عمل پدې سبب د نزول البرکات سورہ اعراف 96 نمبر آیات وګورئ نحم پارا کدا آیات راضی د نحم یو پان راوړو 96 نمبر آیات ته نحم پاره ابتدا او سورۃ د سورۃ الاعراف ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولو ان اهل القرى کچری دا کلو والا او کلو والا نا اکلی مراد دی روح المانی وی چې غیبان الله عذاب روسته او هلاک کړي لکه په خوانی قومنا کچری وی دغه خارون والا آمنو چی مان روړې وی بخل انبیاء علیہم السلام او پالله ایمان روړې وتقوا او ځان دې شرک نه بچ کړي وي اباد علماء ایمان او تقوا عبارت د سنه ده علم القرآن والعمل به بعض مفسرین لیکلي ایمان او تقوا څه ته وي د قران علم او په قران عمل کوم ځای کې چې قران کې امنو وتقوا راشي نو ایمان او تقوا عبارت ده د قران د علم او عملنا کچره دی خلق ایمان روړې او تقوا اختیار کړي وي یعنی د قران علمم په خلقو کې وي او عملم وي د آسمانی کتابونو علمم وي او عملم وي نو سب شو دنیا کې لفتحنا علیہم خامہرا کلاو کړي وي مونږ پدوی برکات من السماء برکتون د اسمان د طرفنا والارض یو د زمکه د طرفنا د اسمان نه برکت باران دی د زمکه نه برکت داغي بوټي دي او تفسیر مدارک کې یو قول دام دی چې د برکت ان نزول د برکات سره ال اتیناهم بالخير من كل وجه هر طرف نه بخیر راتله هر طرف نه بخیر وي ولکن کذبوا لیکن دای د نسبت د دروغ کړو فاخذناهم نورانی ولومغا وی بما كانوا يكسبون په سبب د هغه مالو چودې کسب کوونکی دار وګورئ د قران علم او عمل سبب د دخول الجنه دی عبارت کی سورہ فاتر وګورئ د اجتماع پارا کی راځي د اجتماع پارا کی سورہ فاتر راځي آیات 3 شم وګورئ د سورہ فاتر 3 شم آیات وګورئ چې د قران پاک علم او عمل سبب دې د دخول الجنه دو درشم آیات نه مضمون وګورئ ادا ډېر لویا د فضیلت خبره چې څوک الله خپل کتاب تکې نه او بیا موږ تاسو لپاره خډېرا د شکر خبره چې سره زموږ د بد او اعمال او د ګناهونو نه سره د دینه چې دور د فتنو نه ډک دی او ګره موږ تاسو په خپل رحم باندې خپل کتاب لپریخیو ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
ثم اورثنا الكتاب بیا ورکړو مونږ په میراث کی کتاب الله مو میراث کې ورکو دا چاله میراث کې راځي نه چې اوسړیا سي وایي چې د کتاب الله وارث نه درس کې نه زکه نه خلق لرسه نه د دې لپاره سه اهتمام کې د کتاب الله وارث څنګه ثم اورثنا الكتاب بیا په میراث کې ورکړو مونږ کتاب الله چاته الذين هاكسانتا استوفینا من عبادنا چا غي ورکړي دي مونږ د خپل بندگانو نام ور امت مګرځول وای کنتم خیر امت هغه خیر امت دی وجنه چې کتاب الله ورته میراث کې ملاوي دې کې من عبادنا د خپل بند یعنی تمام اممو کې مدا امت غورکو علم غورکو ذکر علم کتاب الله پلاسو کې ورکړي نو معنا دا وکذالک جعلناکم امه وسطا کنتم خیر امه هغه خیر امه ورته ځکه ویلي چې د قران وارث وي قران به الله سکی او قران په ټول ایمانیات مشتمل دی پدې کې د ایمان د جهاد هر مسله پدې کې ده کتاب الله چې لاس کې وی علم عمل وی بیا څه شی پاتې کیږي نه بیا مو په میراث کې ورکړو کتاب هغه کسان ہوتا استوفینا من عبادنا چې مونږه غوړه کړیو د خپل بندگانو نام اوس په دغه غورشي امت کې درې قسمه خلق دي فمنهم ظالم لنفسه زنی پدوی کې ظلم کوونکی دي په خپل ځانونو د قران وارثم دي خو ګناهګار دي گناہونه تینه کی ومنهم اوزن دوینا مختصد درمیان دی ومنهم سابق بالخيرات اوزن پدی کډوان دي کی دن کی دی پنی کو کی باذن الله الله په توفیق ذالک کی اشاره وا ایراث الكتاب تا ذالک دا پمیراث کی کتاب الله ورکول هو الفضل الكبير دا وروالد لوی ذالک اے ایراث الكتاب دا کتاب الله په میراث کیو نارینا زنانا یو امت تورکول او هغه بیا د دې خادم وی دا زکی دارسی په دې عمل کوي ذالک هو الفضل الكبير دا وروالد لوی جنات عدن دا مبتدا و جنات عدن اور اس پہ يدخلونها ورته خبر ہے جنات عدن جنتون بوی دامش گیری يدخلونها چې دغه د قران وارثان به وردن نشي غیتا قران علم دے او په قران عمل لے يدخلونها وردن بشي دی غیتا يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا اچول بشي دی لپدی کی من اساور د بنگړونا من ذهب چې د سرو زرو وی ولؤ یغلی او دې کې د کالو حال چراغله نو وی نور به ورته الله سو کې شي ملائک به د عزت د وجنوار اچي مفسرین لیکلي لکه ناوی خلق د عزت د وجنا زیورات پلاسو کې شي یا چا وعده کړي نو دوستان ورته د محبت د وجنا غړی پلاسو کې شي نو جنتی به جامې د ریخمو پخپلا غندي او هغه بنگړي ورته لاسو کې ملائکه چي يحلون فيها من اساورا اچول بشي دیل پدې کې د بنگړو نه چې دا بده سرو ضروري ولؤلؤا یا خو عطف ده په محل د من اساورا باندې یعنی اچول بشي دیل پدې کې ملغلره یاد دي فعل محذوف ورکول بشی دیل پدے کے ملغلری ولباسهم فیها حریر او جامید دویب پدے کے دری خمونی وقالو اوائی بدغ وارثان د قرآن الحمدللہ اللذی طول حمدنا خاص اللہ د پاردی اللذی حغا اللہ اذهب عنا الحزن چلریکل بویتل زمون خبکانونا دا دنیا دا پریشانو زیر یو خفقان ورپسی بل اذهب عنا الحزن لری کی زمون پریشان یو خفقانونا ان ربنا لغفور شکور بے شک رب زمون خام خابخون کے دے گناہگارو تبخنہ کئی شکور او بدلور کون کے دے تابدارو تا شکور یعنی للمطویعین او غفور للمذنبین
او بیا رسو دای حال ذکر کړي. نو دا د قران پاک وجه چې څوک د دې وارث ته هغه سره دا وادي الله کړی. او ګور دا آیات ډېر لوی د امید آیات ته، ځکه درې قسمه خلک کېل ته قران وارث ته، نو که ظالم لنفسه دې، که مقتصد دې، او که سابقم بالخيرات دې، ټول مبارک وي جنات عدن يدخلونها. دا د قران هغه برکات د دې د علم او د عمل هغه اثرات چې د درو خلقو سره الله یو شانتی وعده وکړه د قران پاک د علوم د دې د علم او د عمل د برکاتو د وجنه. دا وګورئ دا سبب د رحمت ته. یو سره وي الله رحم را باندې وکړي او د الله رحمت ته مونږ ټول محتاج یو کړ. نو قران پاک خو چې واو درې دوکې ناشته، نو بلا سوال در باندې رحمت وروړي. وګورئ تاسو سبب د رحمت خداوند دې. آیات تاسو راړول موس سورہ اعراف اخر وګورئ نه هم پارک د قران علم او عمل د دې او ریدل سبب د رحمت ته. 204 نمبر آیات وګورئ د سورہ اعراف. فرمای و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کله چې لستې شي قران پاک فاستمعوا له نو وګورته کیږي. علماء لیکلي وې د علم په حصول کې مراتب دي. اوله مرتبه او درجه وکي خودلی د علم په حصول کې مراتب دي. علم بسنګ حاصله لومبنۍ درجه وکي خودلی. الله موسی عليه السلام ته سورۃ طه کې وې فاستمع لما يوحى، دا اوله درجه ده. اے زما کلیم الله سو وحی چکی ریشی غوګول کیدا. دا وقت خودل د علم په مراتبو کې اوله مرتبه ده. کله چې قران پاک لسته شي فاستمعوا له نو وقت دی دیتا وانصتوا او چپ شي. نو کله دا دو کارونه چې دیو کل قران پاک لسته شي او تو ورته چپ شي او تا ورته وقت هو لعلکم ترحمون، نرحم بخامخا کیگی. اللہ طرف نرحم بخامخا کی. دارنگی قرآن پاک سبب دے زیادت الایمان. کم ایمان چتا کی دے نو قرآن لچ غوک کی دی دا بنورم سیوا کی. لکدی پسیور سورہ انفال دو قرآن علم و عمل سبب دے زیادت الایمان. سورہ انفال دوی میات گوری ورپسی بسی و پان راوڑ ہوئی. لکه یو سره قران ته سار ماخامه پوری غوږی شه خامخا انسان حریص ته چر ما حضور کارونه پوری شه قران ته می غوږ کی خو نو څه فائدہ حاصل شو. الله وی ایمان دې ډېر او ټولو کی قیمتي شی سره ایمان دې. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. انما المؤمنون الذين عبشك مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله کله شرایات کړي الله د قبر د آخرت د الله د ملاقات دا خبري کیږي. وجلت قلوبهم نو پيرشي زړه د دوی. واذا تليت او کله چې لستېشي علیهم پدویبانی آیاته آیاتنا د الله کتاب الله ورته سوکللی کتاب الله ورته بیانول شي زادتهم ایمانا نو زیاتوی دی مؤمنان لر نورم ایمان. نو قران اوریدل د دې لستل سبب د زیادت الایمان نه. زادتهم ایمانا زیاتوی دی لر نورم ایمان. وعلى ربهم يتوکلون او دای په خپل ربانی توکل او بر وسکای. اے قران نور دله نو دی عوامو کې خبره اپا کدامو د خلکو کې دی خراب شي په خواک چا په بغټ یقینو کو نو کار به کیدو کپونا او بابا به یقینو کو نو کار به کیدو. الله وی وعلى ربهم يتوکلون. پغټو اولیاء او بزرگانو توکل نی بلکې چې قران واوریدو نو د غټو نه توکل کړ شو. وعلى ربهم يتوکلون بیا بر وسا اعتماد او توکل په خپل ربانی کوي. نو قران پاک علم او عمل سبب د زیادت ایمان دی.
دارنګه سوره توبه وګورئ یو لسمه پاره کې چې کله سوره توبه ختمي په ابتدا د یو لسمه پاره کې آیات یو سلسله رښتم وګورئ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ یو لسم پارا سورت دی سورہ توبہ آیات تے یو سلسلی رشتم وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ او کلشرا نازل کلیش یو سورت فَمِنْهُمْ نزنی د دې منافقانو نمنا غسوق دی یقول چوای ایکم کم یو د پتا سو کی زادته هذه ایمانا چې زیات کو اغلرا د دې صورت نازلې دو ایمان فرمای فام الذین آمنو هر چې هغه کسان دي چې ایمان وروړي دي فزادتهم ایمانا نو زیاتوی دیل ردیو صورت نازلی دل او پدیوان داغی لستل ایمان وهم یستبشرون او دی خوشحالوی دا قرآن پا نازلی دو اے دا قرآن پا نزول دا قرآن پاوری دو خوشحالکی دل دا مومن صفت او دا دی پاوری دو خفکی دل دا چا صفت لکه دا شان مضمون سورہ نحل کم دے مومنان پا قرآن خوشحالش وګورئ سورہ نحل قرآن پاک اوریدل د دې نزول باندې به مؤمنان خوشاله دل سوال لسمه پارا کی سورہ نحل راضی آیات 13 وګورئ د مؤمنانو حال ذکر کړي د قرآن دا اوریدو سره 13 آیات وګورئ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا مخکی ګور دا بالمقابل د دې خبره ذکر کړي بالمقابل د دې خبره ذکر کړي مخکی د منافقانو حال ذکر کړي هي چې په قران پاک او اورید آیات د رشم کې دي صورت کې تیر شي وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا وَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ مشرکانو کافرانو به دا د پخوانو د دروغو کیسې دی قران ته وی او مؤمنانو ته چې ویل شول وقیل للذین اتقوا او ویل شیو هغه کسانو ته اتقوا چې د الله نه یریدل ماذا انزل ربکم سشیرا نازل کړي د تاسو رب قالوا خیرا نو دی وی انزل خیرا ټول خیر را لګلې دا ټول خیر او خیر او د خیر معنا دی چې علماء رحمت او برکت هم کړي قالوا خیرا وای دی خیر را لګلې یعنی دا قران رحمت او برکت ته خدا غا چا لپاره چې چا په ایمان راړو دی پس روان شو قالوا خیرا وای دی خیر را لګلې وای دی رحمت او برکت را لګلې نو قران پاک سبب د زیادت ایمان دی دارنګ د دې د وجه نام مضبوطواله په ایمانم حاصلې ایمان زدکیږي قرآن کې ایمان سیوا کیږي په قرآن کې او په ایمان سره مضبوطیږي په قرآن باندې د دې درو سيزون نلوي شېشتا ایمان کزدکه قرآن کې زدکی کې ایمان سیوا کول غواړي په قرآن زیاتیږي او که په ایمان مضبوطی دل غواړي نو قرآن پاک سره ایمان مضبوطیږي لکه وګورئ تاسو سورہ فرقان وګورئ د سورہ فرقان چې رات اللسمی په آخر کې دی او د اللسمی په ابتدا کې دی دا غي 2 نمبر آیات وګورئ او دا د اللسمی په اول مخ کې دی د اللسمی په اول مخ کې سورہ فرقان آیات وګورئ 2 چې قران پاک سبب دی د ثبات علی الایمان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا او ویلیو هغه کسانو چې کافرو لولا نزل ولي را نازل کړي شوی نه دی عليه القرآن پدې نبی عليه الصلاه والسلام باندې قرآن جملة واحدة غن فيوزل لکه په خوانو انبیاء علیهم السلام تبا آسمانی کتاب په یوزل را نازل شو
دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو لگ لگ راضی. اللہ فرمائی کذالک اے نزلناہ کذالک اے متفرقا لگ لگ د دیو جن را لیگو لنثبت به فؤادک چې مضبوط کو پدې باندې زړستا. اے حبیبا د قران په ذریعہ ستا د زړه مضبوطو. لکه الله د حبیب زړه د قران د وجنه مضبوطې دو یاد ساتي د عام مؤمنانو زړه بم د قران د وجنه مضبوطي. لنثبت به فؤادک دې لپاره چې مضبوط کو پدې سره زړه مبارک ستا. ورتلناه ترتیلا او لولم دې لپاره پارا مرام لستو سرا. دارنګه قران پاک سبب د اطمینان قلبی دی. زړه ته اطمینان پس حاصلېږي په قران باندې. دې بار کې وګورئ سورہ رعد دا سبب د اطمینان دی، سبب د سکون دی. سوار لسم پارا کی سورہ رعد راضی داغیت وشتم آیات وګورئ. اتوشتم آیات وګورئ د سورہ رعد آیات مبارکه وګورئ. اتوشتم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين هاكسان آمنوا چیمان روڑے دے وتطمئن قلوبهم او تسلی اخلی اطمینان حاصل وی قلوبهم زندوی بذکر الله الله په کتاب. امام قرطبی د ذکر الله معناګانې دلته ډېری کړي او یو معنی دام کړي بذکر الله ای بالقران وتطمئن قلوبهم بذکر الله او اطمینان اخلی اطمینان حاصل وی زړه د دوی د الله په کتاب. وسوی الا خبر شي بذکر الله د الله په کتاب تطمئن القلوب زړونو ته آرام او اطمینان حاصلېږي. ایک د زړه آرام او اطمینان ګورې نو قران باندې حاصلې. هم وسکه لټو باز دا سیوی ور جاهل نظام د پارم د تباہی سبب یو د خپل خپلوانو د پار باز کور کی بیمار شي او خاص کر بوډاګان والدین نو ټي وی سار ولوي چې زړه له خوشاله پیږي په حاضرې وي لګ مطمئن. بعض هسپتالونو کې دا ترتیب جوړ کړي هر مریض له سر لسه کړي گمراهي په گمراهی خو پزړه کې استراب راځي. الله وی الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په کتاب زړونو ته اطمینان حاصلېږي. امام روح المانی ذکر کړي وی ګوره یو سړی په توحید کې په تردد کې دی او په شک کې دی او چې قران واورید او قران کې وکتل چې قران پاک وای چې په غیب ما سوا د الله نه بل هیڅ نه پوي نو دی بیا په تعویذګر بابا په نقطورون کی باندې په کوزي ګرځون کی باندې په پالکتون کی باندې قران کې وکتل. دارنګ دی وی غیر الله را مدد کی دي شو کنه چې کتاب الله لکې ناستو او وی ورېدو نو زړه ته پوره اطمینان حاصل شو. کله سره په ایمان او توحید کې په تردد کې وي او چې کتاب الله دلایل واوري او قران پاک هغه ایمان والا خبره دلایل سره مضبوطه کی نو هغه تردد ختم شي او د تردد نفس اطمینان د زړه حاصلې. الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شي په کتاب د الله زړونو ته اطمینان حاصلې. نور به ان شاء الله اور سره وایو سبا نو ان شاء الله درس موږ 12 بجو پورې کوو. بیا سبا نو ان شاء الله درس وی 12 بجو پورې کوي. وصلی الله تعالی علیه توحید سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش.